نو مونځ چې کوې جناب په صحیح طریقه به وکړې، د مانځه طریقه اوس واوره، الله ته به ودرېږي. نو خدای ته کله ته مخامخ ودرېږې، قبلې ته به مخ کې او الله اکبر نیت بلاول وکړې. سو درته یاد دي 2 رکعاته نیت کوم د اخلاصه 2 رکعاته فرض د سحر د مانځه قطعي ورسره ووې. قطعي معنی یقیني، په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې په دې زړه کې دې راوله، مخ مې د کعبې شریف په لور کو یا په طرف کو، الله اکبر. الله ته پوره ځان متوجه کې. ګوره یاد وساته، نیت کې یو سړی په خولې ونه وي پروا نشته، په زړه کې راوله بس. چې 2 رکعاته فرض کو او دا د سحر مونځ دی او د امام پسې ولاړ یم، الله ته ودرېږم، بس دا کافي دی. صرف چې ستا زړه کې دا تېره شوه. پیغمبر علیه السلام یو مونځ کې د خولې نیت نه دی ویلې، په زړه یې ویلي دي. اصل نیت د زړه دی. که ته په خولې لګې او ګردان وکړې او په زړه کې توجه نه، هېڅ فایده نه ورکوي. نو الله طرف ته د زړه ته متوجه شه. ماسپښین مونځ کې دا هلکې راوله چې 4 رکعاته فرض د ماسپښین الله ته کومه، او دا مې امام د امام پسې ولاړ یم، او دا حاضر وخت دی، بس زړه کې راوله. کعبې شریفې ته مې مخ اصل زړه کې راوله، په خولې غږ هم مه کوه. او یا کړه کې مې او په خولې وي، خو ډېره ښه خبره ده. زمونږ ځکه خلکو ته وایو چې په خولې نیت وایې، زمونږ علما ځکه وایي چې زمونږ د خلکو خو هغسې دغه نشته. نو موږ ځکه وایو چې په زړه کې به هم نه په خولې به مو نه وایي، نو هېڅ به دې جوړه نه شي. زه پرې په خولې خو به نیت وایي که نه. نو زړه کې دا مانځه دغه را حاضر کو، په خولې هم ووایه، ډېره بهتره به شي. نو چې نیت دې وکړه نو الله ته مخامخ به ودرېږي، نو الله اکبر به ووایې. الله اکبر، الله ډېر لوی دی. څونه ښکلې معنی لري. او لاسونه به اوچت کې تر غوږونو پورې په داسې طریقه باندې چې دا کټه ګوته ده مټه چې تاسو ورته وایې، دا د غوږ دې پوسکې ته برابر شي. یو جنګ ورسره، او یا که لرې وي خو چې د غوږ پوسکې ته ستا دا مټۍ ګوته برابر شي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مانځه متعلق راځي، فرمایي چې نبي علیه السلام به ګوتې اوچتې کړې، نو دا دې غټه ګوته به د غوږ د پوسکې ته برابر وه، او دا 4 ګوتې چې دا کومې اوږدې دي دا به د غوږ د سرونو ته مخامخ وي، او د لاس دا چې کوم مړوند دا به اوږې ته مخامخ و. نو یا دې غوږ پورې ګوتې وجنګوه که نه جنګې، خیر دی که لرې هم بې پروا نشته، خو چې پوسکې ته ستا دا مټۍ ګوته برابري. او لاسونه به ګورې قبلې ته مخامخ کړي. ډېر خلک چې مونځ کوي داسې ودرېږي، بلکې بعضې خلک پکې داسې کړي، دا تلې دې مخ ته را مخامخ کړي. نه، دا به نه کوي، قبلې ته او بلکل لاس مخامخ کړي. د پیغمبر علیه السلام طریقه خو همدغه داسې به نه کوي. بعضې خلک غوږونه ونیسي، لکه څنګه چې په مانځه کې سړی غوږ نیسي. او یا ډېر خلک دغه خو ډېر خلک کوي چې د لاس تلي دې مخ ته را مخامخ کړي. نه، تلي به بلکل قبلې ته مخامخ کړي، دا ورغې به چې دی. او حکمت پکې څه دی په دې لاس پورته کولو کې؟ دې کې دې ته اشاره ده چې خدای د ټولې دنیا نه ګورې زه ویزار یم، یو خطا ته متوجه ولاړ یم. لکه یو سړی چاته ودرېږي او هر څه پرېږدي، نو د هر لاسونه هسې کړي چې خدای هر څه مې شاته بس وغورځول، لاس مې اوچت کړل، د هر څه نه تبریه کوم، بس دې وخت کې زه یو تا ته الله ولاړ یم. او د توبې یو شکل هم دی دا، لکه پښتو کې چې پښتانه چې توبه وباسي نو غوږ له ګوتې یوسي، نو دغه رنګې دا هم تا دې غوږونو له ګوتې یوړه، یو خو د توبه وویسته د ګناه نه، بل د خدای لویۍ ته اشارت شو، بل دا غوږ لاس وړل د دنیا د هر څه نه ځان پاکوالی شو، هر څه شاته غورځول شو. دا لاس به اوچت کې الله اکبر به ووایې، د خدای د لویوالي الله ډېر لوی دی. بیا به لاسونه راواخلې او په دې نامه د پاسه به وتړې. خو په نامه د پاسه تړلو مستحبه طریقه رونو دا ده چې دا مټۍ ګوته د ګس لاسه دا په دې نوم د پاسه راولي، په ګس لاسه مټۍ ګوته، او دا باقي لاس به د نوم نه لاندې کې، یعنی د لاس څه حسابه په نوم راشي او د لاس څه حسابه د نوم نه لاندې شي. او دا تلې به د ګس لاس د تلې د پاسه راولي، د ښي لاس تلې. او دا 2 ګوتې چې کومې دي، قچۍ ګوته او مټۍ ګوته، دا به د ګړۍ په ځای د مړوند نه راتاو کې، او دا 3 ګوتې او په دې لیچه د پاسه اوږدې کې. لکه یو حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام په نامه لاس تړه، بل صحابي وایي د نامه نه به لاس لاندې و.
نو مونږ وایو چې بس نیم لاس په نامه کې ده، نیم لاندې که دواړه خبرې جوړې شوې. او بل حدیث کې راځي چې پیغمبر صاحب به دا ورغوي د پاسه تلی د پاسه او داسې حلقه به یې جوړه کړې وه، دا یو ګوته دا دواړه ګوتې ترې راته وکړه. او حدیث کې راځي چې د نبي علیه السلام دا ګوتې به په دې سنګل د پاسه خورې وې. ګوره په ټولو باندې عمل راغی. نو په داسې طریقه به کې باندې څوک یې په خېټه لاسونه کېږي، څوک لاسونه په دلته ونیسي، نه ګوره هغه طریقه باندې مونځ وکړه چې کومه طریقه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده، نو کار به جوړ شي. نو بیا به سبحانک اللهم وبحمدک شروع کړي. سبحانک اللهم د خدای پاکوالی شو، الله ته ډېر لوی پاک یې د هر قسمه عیب نه، او خدای تعالی صفتونه او ثناګانې دي. وتبارک اسمک، خدای ستا نوم ډېر لوی د برکت دی. وتعالی جدک، ستا شان ډېر لوی دی. ولا اله غیرک، خدای ستا نه ما سوا بل خدای نشته. ګوره څومره ښکلې معنا شوه. اوس چې یو سړی په دې معنا پوهېږي او دې سره لمونځ وکړي الله ته، نو الله پرې څومره خوشحالېږي. د هغې نه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي، شیطان نه پناه وغواړي. د خدای په نوم زه پناه نیسم د هغه ملعون شیطان نه. او بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله، هغه الله چې ډېر مهربانه دی او ډېر رحم کوونکی د هغه په نوم زه شروع کوم. اعوذ بالله بسم الله به ووایي. بیا به سوره فاتحه شروع کړي. الحمد لله رب العالمین. سوره فاتحه معنا هم درته وکړم. دې کې ګوره د خدای صفت تلاول، الحمد لله رب العالمین، ټول صفتونه د الله لري. څومره خلک چې صفتونه کوي که نه، دا ګوره ټول د خدای دی. که مونږ او تاسو د یو بل صفت کوو، دا صفت هم د خدای دی. لکه مثلا زه یم چې دا فلان کې سړی ښکلی دی، نو دا ښکلیوالی پکې چا پیدا کړی دی؟ الله. دې کوټې چې صفت کوم چې ډېر ښه جومات جوړ شو، نو دا په حقیقت کې د کاڼو صفت نه دی، دا د هغه ګلکار صفت دی چا چې کوټه جوړه کړې ده. دغه رنګې که مونږ د انسان د صفت ذکر کوو، دا صفت الله پیدا کړی دی، دا په حقیقت کې د خدای صفت دی. نو ټول صفتونه د الله لري. کم الله رب العالمین کې د ټول مخلوقات پالونکی دی. الرحمن ډېر زیات مهربانه دی، الرحیم ډېر زیات رحم کوونکی دی. دا خو د خدای صفت دی. بیا وی مالک یوم الدین، د قیامت ورځ چې کومه د جزا او د سزا او د حساب کتاب ورځ ده، د هغې مالک الله دی. دا خو د خدای صفت شو. د هغې نه پس بیا د خپلې بندګۍ اظهار کول، ایاک نعبدو، ای خدایا مونږ چې عبادت کوو دا ګورې خالص تا له کوو، بل چا له نه کوو. و ایاک نستعین، یا الله که مونږ امداد هم غواړو نو خالص تا له غواړو، بل چا له نه غواړو. هغې نه پس دعا شروع شوه، اهدنا الصراط والمستقیم، یا الله مونږ ته نیغه لاره وښایه. نیغه د چا؟ د جنت لاره. صراط مستقیم هغه لار چې د افراط و تفریط نه پاکه ده، کږه نه ده، نیغه الله ته ورغلې ده. کومه لاره چې خدای پتا در روانه ده، او کومه لاره چې ستا رضا مونږ ته راکوي، کومه لاره چې ستا خوشحالي مونږ له راکوي، کومه لاره چې ستا جنت مونږ له راکوي، خدای په هغې روان کا. نو بیا ورته د هغه لارې ذکر هم کوو، صراط الذین انعمت علیهم، خدای د هغه خلکو لاره راته وښایه چې تا پرې ډېر احسانونه کړي، لکه هغه پیغمبران دي، هغه شهدا دي، هغه صدیقین دي، هغه نیکان خلک دي. خدای د دغه نیکو خلکو پیغمبرانو شهدا او صالحینو په لاره هم خدای بوځه. غیر المغضوب علیهم، خدای دا خلک په غضب هم نوستا، دی باندې تا غضب نه نازل کړي، لکه یهودیانو باندې چې کوم غضب نازل دی. او ولد دوالین، خدای دا ګورې ګمراهان هم، یعنی مطلب دا چې د هغې خلکو چې هغه ستا په غضب که کړ دي چې یهودیان دي، یا هغه عیسایان چې هغه ګمراهان دي، خدای د هغې د لارې نه هم ګورې وساته. په مانځه کې مونږ د الله نه ګورې دا درخواست کوو. او عمل هم څه دی؟ د یهود او د عیسایانو سره جوړ توړ. څو کرته مونږ د خدای نه په مانځه کې سوال کوو چې اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خو رښتونې نه یو پکې مونږ مانځه کې خود سارم څلور ځله دا دعا وکړه، ماسپښین دې 10 کرته دا دعا وکړه، او مازدیګر دې بیا څلور کله دا دعا وکړه، ماښام دې 15 کرته بیا دعا وکړه، ماسخوتن دې 9 کرته بیا دا دعا وکړه. د نوافلو د مستحباتو نه علاوه چې خدای ګورې د یهودو لار او د عیسایانو لار امې نه ده پکار، ګوره د هغې نه مې وساتې.
او هلته کې چې روان یم د هغې په لار روان نو خدای به ما سره ټوکې کوي. سوال چې کوم دا کوي چې د هغې نه مې وساته مې نه راخوښه او نور کردار او تعلقات او دوستانې او یارانې او د ټول هغې خلکو سره دي. خدای دې مې ترې وساتي. مونږ به ترې خدای انشاءالله ساتي، زمونږ مشران دې ترې خدای وساتي. دا تا دعا وکړه نو بیا به آمین، خدای زما را دعا قبوله کړه. نو د هغې نه پس به صورت ووایي. دا مونږ هر یو صورت کې دی، یا که مثلا یو سړی صورت به تا پوره یاد نی نو 3 آیتونو والا لنډي لکه دومره آیتونه به ووایي چې هغه د انا اعطیناک الکوثر صورت برابري. یو اوږد آیت دی لکه آیت الکرسی ده مثلا، یا نور اوږده آیتونه قرآن کې شته، یا 2 آیتونه خو چې په مقدار کې دا انا اعطیناک الکوثر و صورت نه لنډ نی، دا به ووایي. نو بیا به الله اکبر ووایي، رکوع له به لاړ شي. نو ګوره ته ټیټ شوې که نه الله ته، لکه یو سړی چاله ستړي مشي له ورځي نه سر ورته ټیټ کړي، دا د خپلې عاجزۍ اظهار ته وکړه. او چې کله رکوع کوې نو طریقه یې دا ده چې په دې کونډۍ به دا لاس کېږدې، دا ګوتې به دې ګورې خوارې کې، کله که به پې دا کونډۍ ونیسې او ملا به بلکل اوږده کې. یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام چې به رکوع کوله مونږ به ورته کتل نو ملا به بلکل نیغه اوږده وه. حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي نه به یې ډېره ښکته کوله او نه به یې اوچتوله. او داسې زمونږ فقها لیکي ملا به اوږده کې چې دا سر او دا کوناټي دا بلکل یو بل ته برابري. باید سړی د په رکوع کې د سجدې ځای ته ګوري، هغه سر اوچتېږي نه، رکوع کې به د خپو د قدمونو ته ګوري. چې کله قیام کې ولاړې نو ته به سجدې چې کوم ځای لګې هلته به ګورې، او په رکوع کې به د خپو دا قدم نه دی دا پنجه دې ته به ګورې. چې دې ته ګورې نو ستا ترتیب برابرېږي. خپې به بلکل زور به ورکوې چې دا کونډۍ ده د زور ورکوې، دا خپې به راغونډی نه. نو 3 ځله کم از کم به ووایې سبحان ربی العظیم، پاک دی رب زما، پاکی د رب زما لره، پاکی بیانوم د رب خپل، هغه رب چې هغه ډېر لوی دی. 3 ځله سبحان ربی العظیم به ووایې کم از کم. او امام به 3 ځله وایي، زیات به نه وایي، لکه په قوم کې بیماران هم شته، بوډاګان هم پکې شته، او کوم سړی چې امام پسې ولاړ دی یا ځان لمونځ کوي هغه د 3 ځله وایي، 15 کرته دی وایي، 9 کرته ناته کوي، 9 کرته، 11 کرته. صحابه فرمایي چې نبی علیه السلام با سبحان ربی العظیم دومره کرته وی چې مونږ به وایي چې یې شو دی رامونځه، دومره به نبی علیه السلام په رکوع کې ولاړ به. دا صرف چې کوم امام دی 3 ځله به وایي سبحان ربی العظیم. ګوره اطمینان سره مونږ یې په منډه وایو، اوس باندې پوه نه شو. پاکي بیانوم د رب خپل، هغه رب چې هغه لوی دی. 3 ځله کم از کم. او که امام پسې ولاړې امام اوږد که نو ته زیات ووایه، 15 کرته ووایه، ځان لمونځ کوې څومره چې زیات ویلی شي ووایه. د هغې نه پس به بیا سمع الله لمن حمده به ووایې چې هغه څوک چې الله له صفت کوي خدای پاک هغه اوري. ربنا لک الحمد، ای زمونږ ربه تاله ثنا ده، د خدای صفت دی. او که څوک ربنا ولک الحمد وایي دا هم صحیح ده، که څوک اللهم ربنا ولک الحمد وایي دا هم صحیح ده. حدیثو کې ټول راغلي دي. موږ د عوامو ته د اسانتیا لپاره دا چې ربنا لک الحمد، ای رب زمونږ تاله ثنا ده، دا به ګورې بلکل چې ملا نیغه کې دا به ووایي ربنا لک الحمد. بعضې خلک یې که نه قومه بلکل نه کوي، خو چې رکوع نه پورته شي له ملا نیغوي نه او نیغ سجدې له لاړ شي. ملا به بلکل نیغه کې، که ملا دې نیغه نه کړه او قومه دې ونه کړه نو مونځ دې لا برباد شو، هسې ځان وکړو. امام ابو یوسف رحمت الله علیه او امام احمد ابن حنبل، امام شافعی صاحب او امام مالک صاحب خو چې بلکل مونځ ونه شو، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا مو چې واجب پاتې شو. نو چې واجب پاتې شو نو د واجب حکم تقریبا د فرض دی، خو مونځ دې لا برباد شو. یو صحابي راغی جمعات کې مونځ وکړه، نبی علیه السلام د هغې سلام یې پرې واچو، پیغمبر ته وایي ارجع فصل فانک لم تصلي، دا پاسه مونځ وکړه، مونځ نه دی کړی. بیا لاړ مونځ یې وکړه، بیا راغی وی السلام علیکم، نبي صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي وی ارجع، دا واپس مونځ وکړه فانک لم تصلي، تا مونځ نه دی کړی. هغه بیا لاړ مونځ یې وکړه، بیا راغی وی السلام علیکم، وی واپس مونځ وکړه، مونځ نه دی کړی. د خدای رسول ما ته خو دقه مونځ یاد دی، ما له خو بل چل نه راځي.
نو بیا دا ځکه طریقه در تخیم په دې طریقه نه بیا ځان ورته چل وښو نو چې قومه دې ونه کړه او ملا دې نیغه نه کړه مونځ دې بلکل نه شو هسې ځان مه کړوه منډې مه وه ځان مه کړوه دې ته د مونځ غل وایي دا زر زر مونځ کوي که نه او دا قومه او سجده او جلسه نه برابرې دا د مونځ غل دی نو ښه به برابر ملا نیغه که د یو تسبیح په اندازه خو به خامخا ملا نیغه دومره به نیغه چې ملا نیغه کې او د هغې نه پس وی ربنا لک الحمد بس او که د دې نه زیات هم پکې ودرېږي نو ودرېږه نبي علیه السلام به کله کله پکې داسې وی ربنا لک الحمد اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد دونه د دعای په کولو ستا دا غینه پس به الله اکبر نو لاړ بشي سجدې له خو د موږ د فقها لیکي دا الله اکبر چې وینو په داسې طریقه باندې وایا چې کله سجدې له دینو الف الله نشورو کا او چې سجدې تندیر یو رسونو پرې باندې ختم کا خو خیر که داسې دې نه کړه نو څه پروا نشته سجدې له به لاړ شي نو سجده به ښه مضبوطه مزېداره ولګې دا خېټه به د دې رونونو نه لرې کې لاسونه دا سنګلې دا به د دې خېټې نه غاړو نه لرې کې چې بلکل ستا سنګلې د دې ډډو نه لرې وي او ستا رون د خېټې نه لرې وي او بیا جناب په مانځه کې به دا ګوتې راماتې کې د دې ګوتو دا سرونه بس قبلې ته را مخامخ کې ګوتې داسې راماتې کې چې دا ستا دا ګوتې قبلې ته مخامخ شي او دا لاسونه به داسې کېږي چې د لاسونو ګوتې هم قبلې ته مخامخ شي او لاسونه به د غوږونو لاندې ږدي په داسې طریقه که ستا د غوږ نه څوک یو کاڼی راوغورځي چې ستا د دې ورغوي د دې تلي د پاسه راوغورځي چې ستا د نظر په سجده کې م یو خوا بل خوا نه ځي نبي علیه السلام چې به سجده لګوله دواړو لاسونو منځ کې به یې لګوله نو لاسونه به بلکل کېدې پوزه به مو لګې تندې به مو لګې برابر نو درې کرته به ووایې سبحان ربي الاعلی زه پاکي بیانوم د هغه الله چې لوی دی او بیا سبحان ربي الاعلی سبحان ربي الاعلی کم از کم درې کرته امام به درې کرته وایي زیات به نه وایي چې قوم تنګ نشي او ځان له مونځ کوونکي چې څومره وایي خو ناتکۍ به وایي یا امام پسې څوک ولاړ دی او امام اوږده کړ دی به پسې زیات وایي زیات دی وایي مستحب دی خو ما وایي چې سجده به لږه فراخه لګې نو بیا به وی الله اکبر کې به جلسه به وکړې جلسې لپاره به ګسه خپله ماته کړې لکه مونږ چې سینګ ماتو په هغې به کښېنې او خیخ به بیا هم هغسې ودرې چې ستا د ګوتو دا سرونه دا قبلې ته مخامخي نو بیا به کښېنې لږ غوندې به دغه ځای هم کښېنې د دواړو سجدو په منځ کې جلسه ورته وایي بعضې خلک یې که نه سر لږ غوندې راوچت کړي بیا زر ښکته کړي یاره ګورې که صحیح مونځ او د غلط مونځ په منځ کې تاسو اندازه ولګوړل یا د 1 منټ یا د 2 منټو فرق وي لږ غوندې سر راوچت کړي مونځ یې ونه شو له ازلان برباد کړ بلکل به ملا راوچته کړي چې د ملا نیغه کې نو پکې نبي علیه السلام به دا ګورې لوستل رب اغفر لي خدای ما وبخښي دا پکې وایه حدیث کې ثابت دي ملا راوچته کړي وی رب اغفر لي خدای ما وبخښي بلکې نبي صاحب به داسې وی رب اغفر لي وارحمني واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت دا الفاظ پکې نه خدا مونږ علماوی په نفلو کې وایا سنتو کې وایا فرضو کې خیر چې څومره مختصري نو خبره ده نو چې ملا راوچته کې سجدې نه جلسه ورته وایي لاسونه په دې دواړو رونونو باندې کېږدي په داسې طریقه چې دا ګوتې ستا قبلې ته مخامخي بیا به دویمه سجده وکړې په دغه طریقه چې ما درته وویل نو بیا به پاسې الله اکبر چې ووایې نو نیغ به دویم رکعت ته پاسې دا سجده چې تا ولګوله دا تا پوزه خدای ته راښکه لکه یو سړی څوک راونیسي وي شا به پوزه راکاږه ته وایې ما به 20 ټوټې کې خو پوزه به راته رانه کاږم او دا سجدې دا حیثیت دی لکه چې تا دا خپله پوزه الله ته راښکه نو ګوره چې یو سړی دا تصور وکړي چې یا الله ما راته ګورې ځان ټیټ کړم لکه سړی د عاجزۍ اظهار وکړي او بیا په سجده باندې پرېوځي وي یا الله هغه خاوره چې که مې څوک مړ کړي که نه دا تندې به ورته ونه لګم دا پوزه به رانه کاږم خو خدایه تا ته یا زه خامخا را کاږم یو د لولګوله بیا دې سر اوچت کوي خدای بیا درته را پوزه را کاږم په دې طریقه چې ته را مونځ کوې نو الله به پې څومره خوشحالېږي دوه سجدې به وکړې نو بیا به پاسې الله اکبر به ووایې نیغ به ودرېږي دویم رکعت ته اوس دویم رکعت چې کله شروع کې نو بیا به سبحانک اللهم نه وی
اعوذ باللہ تم ضرورت نشتا، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم نے بشورو کی سورت به ہوئے ورپسې به پټ امین ہوئے ورپسې به بیا فاتحه به ہوئے بیا امین به بیا به سورت ورپسې ہوئے. بیا هم دغه طریقه ده چې رکوع له بلاړ شي خو قومه به پکې برابر کې د رکوع نه پاسېدو کې، سجده به وکړي سجدو منځ کې جلسه ده به برابر کې. نو بیا په دویم رکعت کېنئ نو التحیاتو به شروع کې، او په دویم رکعت به همداسې کېنئ لکه مونږ چې د دو سجدو منځ کې کېنو، ګسخ په به نماته کې په هغې به کېنئ، خیخ په به ودرئ. التحیات لله، زمونږ د خولې عبادتونه ټول د الله دپاره دي چې په خولې لګیا یو، بل چاله نه کوو. والصلوات، او د مونږ دا چې کوم بدني عبادتونه دي دا هم خدای تعالی کوو. والطیبات، خدای که مونږ مالی عبادت کوو نو دا هم تعالی کوو. نو بیا به د دې مونځ چې نبی علیہ السلام باندې کله په معراج کې فرض کېدل نو هغه کلمات بل غوندې وویلی شي، ځکه دغه وخت کې دا مونځ فرض شوی دی نو د خدای او د پیغمبر علیه السلام په منځ کې چې دا کم الفاظ د هغه حکایت دا به وویل. نو معراج کې نبی علیہ السلام نه چې خدای پنځه مونځونه ورکړل، التحیات لله والصلوات والطیبات، دا یو هرکلی یې پیش کړه، تا ډالۍ سره راوړې ده، ته تحفه دې راوړې ده. نو نبی علیہ السلام ورته دا تحفه یاده کړه، التحیات لله والصلوات والطیبات، خدای ما دا جزیده راوړې ده، دا قولی او بدنی او دا مالی عبادتونه می خدای تعالی راوړي دي. نو الله ذوالجلال سلام واچو، السلام علیک ایها النبی، اے پیغمبره پتا دې سلامتیا وي، السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته، دا خدای رحمتونه او دا خدای برکتونه تا باندې نازل شي. نبی علیہ السلام بیا خو خيار ډېر زیات کنه، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. نو علیمنا دا چې په مونږ د سلامي او په نیکانو بندگانو د سلامي. نو دا مونږ د علما لیکي چې دا نیکان بندگان ځان لکړل علینا یې وي په مونږ وی دا سره ګناهګار مرګري کړل چې ما باندې علما په ګناهګار امت سلامي او ستا په نیکانو بندگانو دم سلامي. بیا به د خدای د وحدانیت اقرار وکړي، اشهد ان لا اله الا الله، زه ګواهي کوم چې د عبادت لایق ما سوا د خدای نه بل څوک نشي، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دې خبرې م ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای بنده د خدای رسول دی. نو که څلور رکعاتې لمونځ یا درې رکعاتې دي نو بیا پاسه الله اکبر به وایي، درېم رکعت به وکړي، درېم به تش کې تش، دا معنا چې صرف فاتحه به لولي، سورت به نه لولي، امین پورې به وي. او که دوه رکعاتې لمونځي نو درود وایي په نبی علیہ السلام، او بهتر درود په درودونو کې درود ابراهیمی دی، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. خدای کم رحمتونه چې تا په ابراهیم علیہ السلام او داغه په اولاد نازل کړی دي هغه په نبی علیہ السلام او داغه په اولاد هم نازل کړي. ته د صفت خاوند او ته د بزرګۍ لایق. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. خدای هغه برکتونه چې په ابراهیم علیہ السلام او داغه په اولاد ته نازل کړو دا نبی علیہ السلام او داغه په اولاد هم نازل کړي. بیا به دعا وکړي، اللهم ربنا، چونکې جامعه دعا ده، د قرآن یا د حدیث هره دعا لوستلی شي خو دا ډېره جامعه دعا ده. نو دا وایي اللهم ربنا، ای خدای زمونږ ربه، آتنا فی الدنیا حسنه، مونږ له په دنیا کې هم ښکلی ژوند راکړي، د هغه ژوند چې د نیکو وي ته پرې خوشحالېږي، وفي الآخرة حسنه، او په آخرت کې هم ښکلی ژوند د نیکو راکړي، وقنا عذاب النار، او خدای مونږ د اور د عذاب نه بچ کړي. دا ته د مانځه په آخر کې دعا وکړو. بیا به السلام علیکم ورحمت الله، نو خي طرف ته به مخ راواړی په داسې طریقه چې د سلام وخت کې د ښې اوږې ته دې ګورې، ښې اوږې ته، او بیا السلام علیکم ورحمت الله نو په دې دویم سلام کې ګوتې اوږې ته ګورې. ښه اوس چې رکوع لځې نو ته به دې خپو ته ګورې، او په سجده کې به دې پوزې چې کوم دی وي دقه ځای ته به ګورې، نظر به دې بل خوا نه وي. او چې کله په قاعده ناستې نو دې خپل غېږ ته به ګورې، الله ته متوجه دا ستا مونځ دی. د مانځه نه پس السلام علیکم ورحمت الله سره د مانځه نه ووته. دا خو د مونځ هغه طریقه وه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه صحابي ته وښوله. خو لنډه خبره دا درونو چې په مانځه کې ما درته ووي الله ته متوجه ودرېدل پکار دی، دا تصور قایمول پکار دی چې دا زما او د خدای منځ کې ملاقات دی، زما او د خدای په منځ کې د رب یو ربط دی، یو نسبت دی،
او خدای ته پوره متوجه کېدل پکار دي. د دې وجې نه رونو دا مونځ زمونږ د مسلمانانو د اتفاق یو لویه نښه ده. ټول مسلمانان وره خدای خو هر طرف ته دی، اینما تولوا فثم وجه الله، که قبلې ته مخکې او که دې خوا مخکې هر طرف ته د خدای رحمتونه الله متوجه دی تا ته. لیکن ټول خلک به قبلې ته ولې مخ کوي چې د ټولو مسلمانانو یو وحدتي، یو اتفاقي، یو اتحادي. یو بله خبره درته کوم هغه لږ واورئ. بل دا عذر چې دي لکه باد شو، باران شو، یاره دشمن یره شوه، بعضې سړي دشمن یره یاسي، نو په کور به مونځ نه کوي، جومات ته مانځله به راځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. کم سړی چې هغه د جومات ګاونډي دی، جومات ته راتلی شي او بیا هم د جومات ته مانځله نه راځي او کور مونځ کوي، ورې مونځ یې ونه شو، دی به خامخا جومات ته راځي. او بل حدیث کې راځي چې کم سړی 20 مونځونه ځان له وکړي، یو مونځ د جمع وکړي، دا برابر دي. او یو بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ویړه مې کېږي چې جو صحابي مخکې کم مانځه ته او اقامت والا ته چې اقامت شروع کا او ځان سره یو څو ماشومان الکان واخلم او په دې کورونو وګورم چې کم خلک جمع له نی راغلي چې دا کورونه پې وسوځوم، نو جمع له راتلل دا جمع زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله دوه قول دي، یو کې سنت مؤکد ده مشهور ده، خو بل قول کې ګوره د واجباتو نه حسابوي. بل جمع کې چې ودرېږي یو بل سره متصل به ودرېږي، یو بل سره بعضې خلک یو بل نه لرې لرې ودرېږي، دا ګورې ګناه ده. پیغمبر علیه السلام باقاعده آواز کو اتموا صفوفکم، صفونه برابر کې، سووا صفوفکم، صفونه نیخ کې، او حاذوا بین الاعناق، دا سټونه یو بل سره برابر کې، او دا اوږې یو بل سره وجنګوي، او دا منځ کې چې دا کم خالی دی دا ډک کې. او دا بیا فرمایل یو څو څپېړه ته وباسه روانې کې. او دا بیا فرمایل نبی علیه السلام چې مخکې صفونه پوره کوي، بیا دویم بیا دریم بیا چې څه کموالی هغه په آخري صفونو کې پرېږدي. نو کوشش پکار دی چې مخکې صفونه دا برابري او صفونه نیغول پکاري. بلکې یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام او فرمایل وی صفونه نیغ کې، ورې که صفونه نیغ نه کړل نو الله به ستاسو مخونه کاږه کړي، که صفونه نیغ نه کړل بل حدیث ستاسو په زړونو کې به خدای یو بل سره دشمني پیدا کړي. نو دې وجې نه صفونه نیغول پکار دی، یو بل ته کتل پکار دی، او جخت به ودرېږي، یو بل نه لرې به نه ودرېږي. او ماشومان رستو کول پکاري، ماشوم صف کې مخکې ودرول دا نی پکار، ماشومان له پکاري چې هغه رستو ودرېږي. دا خو مختصر غوندې د مانځه متعلق بیان مې درته وکړو په دې خیال چې دا مونځ زموږ یو اهم عبادت دی، او دا په داسې طریقو شي چې د قبولیت درجې ته ورسېږي. که یو بنده یو جومات کې اودس وکړي او خپې یې پاتې شي، بل جومات ته لاړ شي، نو دی به څه کوي؟ نو ګوره که یو انسان اودس وکړي او یو اندام ته یېر شو، لکه مثلا د سر مسه ته یېره شو، یا خپې ته یېرې شو، یا لاسونه ته یېر شو، نو که د دا باقي اندامونه اوچ شوي وي نو بیا به دوباره اودس کوي. او که باقي اندامونه لا اوچ نی او لامده وي نو هغه اندام چې ته یېر دی هغه دوباره ووینځي نو کار کېږي. لکه اودس یې وکړو او خپې ته اوچې پاتې شوې، چې وروسته جومات ته لاړو چې ویې کتل خپې اوچې دي خو مانه خپې یېرې شوې، نو او دې ګوري که دا مخ او لاسونه لامده دي، لا اوچ شوي نه دي، نو ور دی چې صرف خپې دي ووینځي بس ټیک ته. او که نه دا نور اندامونه اوچ شوي دي بیا به سرینه پوره اودس کوي. او یو سړي صدقه فطر نه دی ورکړی، بلکل اوس هم ورکولی شي، خو هغه ثواب یې نه کېږي کم ثواب چې هغه وخت کې و. دا درته ما مخکې ویلو. دا خو ما خبره کړې ده چې هغه چا له زکات ورکول پکار چې په هغه خپله زکات ورکول واجب ني. او یو سړي سرکاري ملازم دی، لاهور کې ملازمت کوي، د حکومت سره روجه نیولې ده، روجه خو زمونږ د حکومت یو دی که اوس خبره نشته. اختر له چاهي ته راغی، یو 2 ورځې مخکې راغی او اختر دلته راغی، اختر د حکومت نو دلته کې چې دلته به خلکو سره یو شان اختر به کوي، چې کوم ځای کې وي هغې ته دغه ورکوي اعتبار. ځمکه کې تریاک څه ته وي؟ دا دغه ته وي اپیم کرل او د هغې تجارت کول، دا منې دا حرام دي. دعا وکړئ رب العالمین زمونږ په حال باندې رحم وکړي، آفات و بلیات و مصائب و مشکلات